د کندز ولایت مقام اداري غونډه د کندز ولایت مقام د غونډو په تالار کې د دې ولایت والی الحاج مولا نثار احمد نصرت په مشرۍ او د دولتي ادارو د رئیسانو په ګډون جوړه شوه. په دې ناسته کې په ځینو اړینو موضوعاتو لکه د سپین زر روغتون اړوندول د عامې روغتیا ریاست ته د آزاد سیالۍ له لارې د مامورینو د استخدام او د ملکي خدمتونو د افسرانو د ترفیع او په دې برخه کې د ترسره شوو فعالیتونو د راپور ورکولو په اړه خبرې وشوې. ترڅنګ د هغو سړکونو او سیمو د بیا رغونو په برخه کې چې د سیلابونو له امله ویجاړ شوي وو بحث او د نظرونو تبادله وشوه. د موږ او تاسې مهم کار دغه داسې خپل بسلونه اعلان ته ورکړو او هر څوک وکولی شي موږ سره په دې نظام کې شریک شي. دا یوه مهمه خبره ده چې تاسو ټولو توجه ورته غواړو، ځکه اوس د موږ او تاسې ډېر هېوادوال دي، دوی وایي موږ ته وظیفه نه پیدا کېږي، موږ څوک په دې نظام کې نه شریکوي. دغه یوازینۍ لاره ده رقابت ازاده چې هر څوک کولی شي په دې نظام کې چې هغه د هغه بخش وړتیا ولري، شرکت وکړي او دلته خدمت وکړي. کوشش باید وشي د ملت لپاره داسې زمینه مساعده شي چې کوم ریاست ته کوم مدیریت ته دوی راځي ازادانه تګ وکولی شي، هغلته هغه مسؤل ولیدلی شي، په تلاشي باندې د خلکو نه خفه کېږي، یو ښه سلوک ورسره وشي، ښه رویه ورسره وشي. په دې ناسته کې د کندز ولایت مشرتابه یو ځل بیا د ټولو اماراتي ادارو له رئیسانو څخه وغوښتل چې خلکو ته د خدمتونو په وړاندې کولو کې زیاته پاملرنه او هڅې وکړي.